बिग बाश लीग کې څلور افغانان دی او بل پر وړاندې لوبېږي. لیدونکو ستړي مه شئ. د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه نیټه څلور افغان لوبغاړي د اسټرالیا په سوداګریز کرکټ لیګو کې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. لومړۍ لوبه چې سهار 8 بجې او 15 دقیقې پیلېږي په کې قیس احمد او راشد خان د یو بل پر وړاندې لوبېږي. دوی دواړو د کم عمره لوبغاړي دي او دواړه لیګ بریکر بلران دي. دا د بیگ باش کرکټ لیګ 43مه لوبه ده چې قیس احمد او راشد خان پکې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. ګورو چې د کوم افغان لوبغاړي اړوند لوب ډله بریالۍ کیږي. قیس احمد د ننګرهار د کمې ولسوالۍ او راشد خان بیا د ننګرهار د شینوارو او چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د بیگ باش کرکټ لیګ 44مه لوبه د بریسبین هایټ او ملبورن رینګرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. بریسبین هایټ لوبډله کې مجیب الرحمن او ظاهر خان پکتینه اخیستل شوي دي او ډېر امکان شته چې مجیب ولوبېږي. مجیب الرحمن د خوست ولایت اوسیدونکی دی او محمد نبی ساحل بیا د لوګر ولایت هستوګن دی. دواړو آب بریک بالران دي خو محمد نبی ساحل بیا توپوهنه کې هم مهارت لري. نو د یکشنبې په ورځ لوبه کې دوه د ننګرهار لوبغاړي یو د بل پر وړاندې لوبېږي او دوه د جنوب ختیځو ولایتونو لوبغاړي د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. ګورو چې مجیب الرحمن بریالی کیږي او که محمد نبی ساحل. د بیگ باش لوبو د ډسمبر په 18مه نیټه د 8 لوبډلو په ګډون د 15 افغان لوبغاړو په شتون کې پیل شوي او د فبرورۍ په 8مه نیټه به پای ته ورسیږي.